سلامونه جوړ په خیر هیله در ښه بیاست. مخکې تر دې چې د پاکستان او افغانستان جګړه ومشلي او مخکې تر دې چې د طالب مشرانو وویل نور پاکستاني درمل قطعا یوه میاشت وروسته بندیږي یا بند دي، خو له دې څخه میاشتې وړاندې د کندهار، هلمند، نیمروز، فراه، هرات په ګمرکاتو کې له 600 څخه زیات موټران چې په درملو باندې بار و هملته په دا ګمرکونو کې ولاړ وو. هغوی راګرځولي وه، په یوه بله پلمه یې راګرځولي وه، د پیسو په خاطر، د رشوت په خاطر یې راګرځولي وه. خو له دغه اعلان څخه وروسته هغه کرپټ، هغه فاسد مسؤلو کسانو لپاره دا بس یو بله غټه ګوله وه چې دغه درمل راوګرځوي. دا سوداګر کندهار والي ته راغله، هلمند، نیمروز، فراه، هرات ته یې وځغستله، کابل ته ولاړه، محکمې ته عریضې وکړې، دې خواته ها خواته ولاړه، د شیخ صاحب ادارې ته عریضې ګڼې عریضې وکړلې. یعنې دې کسانو په سلګونو عریضې وکړې، شاوخوا 5 میاشتې، 7 میاشتې، 9 میاشتې وځغستل دې خلکو. کابل ته ولاړ سي، هغه وایي دا د کندهار کار دی، کندهار ته راسي وایي ولاړ سه د وزارت کار دی، وزارت ورته وایي چې دا د معین کار دی، معین وایي چې ولاړ سه په کندهار کې د ګمرک کار دی. د دې خلکو څخه خپل اصلي ادرس ورکړي چې اوس چاته ورسي. بالاخره دا کسان دې ته مجبور سوه چې د عالمانو شورا ته 80 کسان له خپلو ټولو اسنادو سره ورغله. د کندهار د عالمانو شورا هلته چې ورغله، هغوی ورته ویل چې زموږ هم شی په وس نه دي پوره، تاسې والي ته ورسئ. دوی ویل چې والي صاحب ویل چې تاسو دوی ته ورسئ. هغوی ویل یا دا د شیخ صاحب کار دی، شیخ صاحب امر صادر کړی دی چې دا مواد دغه درمل باید راوګرځول سي. هغوی ویل چې شیخ صاحب ته موږ نه رسېږو، دا 6-8 میاشتې 9 میاشتې کې ټول انتظار یو، څوک معرضه نه غواړي. بالاخره دا خلک دونه مجبوره کیږي چې همدلته د عالمانو په شورا کې د 80 کسان خپل ټول اسنادونه د دوی مخ ته څیري له منځه یې وړي، ورغورځوي چې نو زموږ غږ څوک نه اوري په دې عمري عدالت کې، نو زموږ د خدای په امان. یعنې د دې خلکو غږ هیڅ چا وانه اورېدی. والیانو، قمندانانو، رئیسانو، وزرانو، ارګ، ملا حسن اخوند، د شیخ صاحب دفتر، د عالمانو شورا، پر دنیا چا غږ وانه اورېدی. اوس لوبه چیرې ده؟ لوبه په کوم ځای کې روانه ده؟ له همهغه درملو څخه 1 موټر، 2 موټر، 3 موټره راباسي، ځینې خصوصي خواته ځي چې خرڅېږي، ځینې وسوځوي، وایي دا دې په دغه ولایت کې موږ 50 ټنه، 100 ټنه، 1.5 ټنه، 5 موټره درمل موږ ټینګ کړل، دا دې موږ یې سوځوو. دا هغه درمل دي چې شمېر یې تر 600 موټره څخه زیات دی، په ګمرکونو کې ولاړ دي، له ګمرکونو څخه یې باسي، دغسې چم ورسره کوي. نن به تاسې ویډیو کتلی د هلمند چې خواته روان و چې موټر یې په دا درملو باندې بار و، دا دغسې د ګمرکونو څخه راباسي، خصوصي خواته یې هم وړي، سوځوي یې هم، په دې خاطر چې ځان غټ ښکاره کړي چې موږ دونه قاچاقي مال ټینګ کړی دی. دروغ وایي، دا قاچاقي مال نه دی، د همدغو ګمرکات څخه راباسي، همدغه د ګمرک څخه راایستونکي درمل چې شمېر یې تر 600 موټر څخه زیات دی، راوړی یې سوځوي یې. د خدای په لیاز ملا صاحب، مولوي صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، امیر صاحب، مامور صاحب، والي صاحب، د خدای په لیاز په دې خلکو څه کوئ؟ دغه سوداګر چې سلګونه موټران د درملو بار دي، دا خو نور پانګونه نه کوي، دا نور مجبوره کېږي له افغانستان څخه ولاړ سي. له دې هر یوه سره 10، 20، 30، 50 کسان اخته وه یا اخته دي، دا ټول بېکاره کېږي. دا چیرې ولاړ سي؟ درمل یو پاکټ چې په 10 افغانۍ اوس هغه په 80 افغانۍ دی، هغه درمل چې په 100 افغانۍ اوس په 500 نه پیدا کېږي. د شادۍ د سیاست چې تاسو له پاکستان سره لار بنده کړې ده، 1000 کاله لار ورسره بنده کوي، بدیل یې پیدا کوي، خلک مه وهئ، خپل خلک مه خوږوئ، خپل خلک په غېږ کې ونیسئ، د خلکو مال مه ورتباه کوئ، د خلکو مال مه سوځوئ، د خلکو په راکونو تیری مه کوئ. ملا صاحب، مولانا صاحب، د خدای په لیاز دا کار مه کوه. دا قرآن چې تا ته پروت دی، دا قرآن دې تا ووایي، عمري عدالت دغسې و. دا قرآن چې تا ته پروت دی، دا تا وشرموي، عمري عدالت دغسې و. دا قرآن چې تا ته پروت دی، دا دې تا ووایي. اسلام دغه دی؟ اسلام خو هغه دی چې بل مسلمان باید د ژبې او د لاس له ضرر څخه په امن وي. کامل مؤمن هغه څوک دی. څه به کوئ؟ په دې خلکو څه کوئ؟ یعنې کومه توده ورځ، کومه سره ورځ ده چې تاسو پر دې ولس رانوسته، پر دې ولس تاسو نه راولئ، پر دا شتمنو تاسو نه راولئ. دا شتمن به د بیرې غږ نه کوي. په سلګونو کسان دې ورسئ واورئ. که چاته زما خبرې دروغ معلومېږي، په سلګونو کسان دې ورسئ ویې غواړئ، پوښتنه ورڅه وکړئ چې
چاته ورغلاست، محکمې څه وویل، والیانو څه وویل، وزیر څه وویل، معین څه وویل، د عالمانو شورا څه وویل. پوښتنې څه وکئ، معلومات څه وغواړئ. د خدای په لیاز مه کوئ، د خدای په لیاز مه کوئ. دا هیواد یو بل ناورین ته مه بیاست، یو بل درد ته مه بیاست، یو نورو تورو شپو ته مه بیاست. دا وطن پر رب قسم نورو تورو شپو ته روان دی، یو بل غټترینه ناورین ته روان دی. مه کوئ. زموږ دغه زاری دی چې د خدای په لیاز مه کوئ. نور کسان بیا ناست هغه بیا زاری نه کوي، هغه بیا مجبور کیږي، هغه بیا خپل اصطلاح د خپل کار دی چې ستا ته بیا په کومه ژبه جواب درکړي. مننه.